بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ 41-42 نمبر آیت. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، او ایمان روڑے تاسو بما پا اغی قرآن باللے انزلتو چه ما نازل کری وی، مصدقا لما معکم دا قرآن تصدیق کون کے دے لما دا اغی کتابونو معکم چستاسو سردی. پا تورات کے ویلی شویو چه کم نبی راشی نو که دا تورات تصدیق کو نو رشتینے اگڑے ایمان پہ روڑے، او کدا تورات تصدیق نکو ناغا دروغجن دے ایمان پہ مروڑے. نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے چکم کتاب نازل شوی دے قرآن اغا دا تورات تصدیق کون کرے، دا تورات تکذیب کون کے نرے. دا قرآن پاک احکام، اعتقادات، دا پخوانو پیغمبرانو واقعات، دا آخرت احوال، اوامر و نواہی دا رواندینو کتابونو سرا موافق دی. البتہ بعض حکمونا منسوخ شوی دی، خو نسخ تسوک تکذیب نشویلی، انکار وتا نشی ویلی. نسخ منسوخ کے دل و قرآن پاک کے دیر احکام موجود دی یہ منسوخ شوی دی. قرآن پخپل باندے دا قرآن باز حکمنا منسوخ کری دی. ٹول اسمانی کتابنا منل ضروری دی، او دا یون هم انکار کول کفر دی. پا بعض احکامو کے دا زمانے موافق دا پیغمبرانو پا ذریعہ رد و بدل راغلے دی، و دا اغی پا بارا کے با دا عقیدہ لرلی شی کہ کم حکم دا کم پیغمبر پا ذریعہ دا بندیانو دا پارا دا اللہ پاک دا طرف نہ راغلے دی، دا اغی زمانے سر بالکل حق او دا اللہ حکمو. آخر کے دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعہ چکم احکام راغلی دی اغا طول حق دی او دا غین انکار کفر دی. کسوک دا پخوانو پیغمبرانو نا یو پیغمبر لخو تابدار وی، دا ہر یو پیغمبر چه تابدار وی نو دل دا آخرت دا نجات دا پارا دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حکمون منل ضروری دی. او کدا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حکمون نسو حکمون کروی
نو اگر که پخوانو کتابونو او تعلیماتو د پیغمبرانو باندې عامل وی خودی مسلمان نه دی د آخرت نجات مندن کې نه دی وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم او ایمان روڑے تاسو بما پا اغ کتاب باندے انزلتو چھ ما نازل کردے مصدقا تصدیق کو ان کے دے لما دا اغ کتابنو معکم چستاسو سردی ولا تکونو اول کافر بے او مکے گے تاسو اول کافر اولین کافر اول منکر بہی دینا دے کتاب نہ اول منکر مجوڑے گے دلتا یو سوال دے جدا قرآن پاک نہ اول انکار کو ان کے خود مکہ مکرمے کافرانو دا یہود نمخ کے دا قرآن نہ اغوی انکار کرو نو سنگ یہود تا اللہ وی چی دا دے کتاب نہ اول منکر مجوڑے گا دا دے سا مطلب شو دیار لسکال دا نبوت زمانہ خو پا مکہ مکرمہ کوا او دا دیار لسکال دا مکہ کافرانو قرآن و پیغمبر علیہ السلام ندے منلے نو دیار لسکال پس چی مدینہ منورے تا ہجرت اوشو اس مدینہ منورے خلق کافرانو توی چی تاسو اول کافر مجوڑے گے دینا خو مخ کے کافران ہو نہ قرآن کافر نہ قرآن منکر دی تسا مطلب شو دا دے سوال جواب دارے کہ پا مدینہ منورہ کی دا یہود دا علم پا وجہ لوے اثرو نو کچر مدینہ منورہ کی دوی انکارو کی نو دا دین رستو با نور خلق دا دوی دا تابدارے پا وجہ انکار کی او وی بچے یہودیان خو عالمان دی دا پیغمبرانو اولاد دی نو چی دوی دا دے پیغمبر و قرآن نا انکار کئی نو منگلا دا دوی پا تقلید کے انکار پکار دے دا عالمانو پوئی خلق دی چی دوی نمانی خو سچل بوی نو منگیم نمانو نو پا دے طریقہ با یہود پا انکار دا پیغمبر علیہ السلام کی او پا انکار دا قرآن کے دا نور و خلقنا اول نمبر شی نو اللہ وطی ولا تکونو اول کافر بے مکے گئے تاسو اول کافر پدے قرآن باندے یہ تا کافر شتا پس بنورم کافر شی نو دا کافرانو لیڈر مجوڑے گا دا یو جواب دویم جواب ادا سے دے کہ مشرکانو انکار کو ناغوی خون پویدل بے علم جاہلانو نو دا اغوی دا انکار نہ انکار اس حیثیتی نشتا کمنیو کنمنی دا اغوی دا انکار حیثیت نشتا او یہود خو عالمان دی نو دوی دیدہ دانستا سرد پوئے انکار کی نو دا دوی انکار لے اہمیت ورکو وی تاسو اول کافر مجوڑے گے ولا تکونو اول کافر بہی مکے گے تاسو اول کافر پدے قرآن باندے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ما اخلے تاسو پا آیاتن زما باندے ثمنا قلیلا قیمت لگ بدل لگا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانہ اویرے گے پدے آیات کے پا آیاتن باندے بدلا او قیمت اغشتل منع راغلے لتی پا آیاتن پیسے ماخلے دا دے منع مطلب دے دے کہ سیاق و سباق نہ پخپل معلوم دے کہ یہود با دا اللہ پاک احکام پٹول او دارنگ دا اللہ پاک دا حکمنو او دا تورات دا آیاتنو غلط مطلب بے بیانو او پدی بے دا عوامنا سپیسے اغشتے دخپلو عقیدت مندو نبے پیسے و سامانو ناغشتل
د پیغمبر علیہ السلام کم صفتونه چې په تورات کې ذکر شوي هغه به د عام خلکو نه پټول یا به د هغې مطلب ښکاره کولو کې فرق راوسته، مطلب به نه ښکاره کو. وی به که چېرې د دې صحیح صورتحال موږ واضح کو نو دا خلق به د اصلي تعلیماتو نه خبر شي، بیا به زموږ مشري نه مني، بیا به دا خلق موږ له مخکې چې کوم قلنګونه به یې راکول نه به راله نه راکوي. نو دا د دې یهودو یو مستقل عادت و چې په مختلفو معاملاتو کې د خلکو په منځ کې د جګړو د فیصلې په موقع د الله پاک د حکم بیانولو په ځای په طور د رشوت دولت به ترې اغشته، مختلف مراعات به ترې اغشتل، او بیا به د خلکو د مزاج مطابق فیصلې کولې. نو د الله حکم به پټ که، په هغې به پیسې واغشتې. نو الله پاک په دې آیات کې دوی ته تنبیه او خبرداری ورکړه چې تاسو زما د آیاتونو او حکمونو په مقابله کې حقیر او ذلیل کم حیثیت والا چیز چې دنیا او د دنیا دولت دی دا یا نور سامانونه دا ماخله او دا چا پروا مکوي، زما حکم ښکارا کې. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ما اخله په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا قیمت لګ. او د قرآن پاک تعلیم باندې اجرت اغشتل سنگری. یو بنده چاته قرآن شریف خی، په ناظره قرآن خی، په حفظ باندې قرآن خی، یا چاته د قرآن شریف ترجمه کوي او په هغې تنخواه اخلي، دا څنګه دي؟ نو د دې خبرې د دې آیات سره څه تعلق نشته. قرآن شریف چاته خی، حفظ ناظره ترجمه، نو د دې آیات سره څه تعلق شته؟ نه. پچا باندې دم اچي د قرآن آیاتونه وې پچا دم اچي د دې آیات سره تعلق شته؟ نه. یا چاله ختم کې نو د دې آیات سره تعلق نشته. البته په خپل دا مسله په خپل ځای باندې قابل غور ده چې تعلیم د قرآن باندې اجرت اغشتل جایز دی او کنا. فقها د امت په دې کې اختلاف کوي. امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د قرآن په تعلیم باندې اجرت او تنخواه اغشتلو ته جایز وي. دا درې لوی امامان دي. دوی وی د قرآن په تعلیم باندې اجرت اغشتل بشک جایز. زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او بعض نورو امامانو منع فرمایلی دا. خو بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک متأخرین فقها هغوی چې کله دا محسوسه کړله چې پخوا به د قرآن مجید استادانو، قاریانو او مدرسینو ته د بیت المال نه وظیفه ملاوېده، رستو بیا په هر ځای کې اسلامی نظام کې کمزوری راغله او د حکومت د طرف نه د قرآن پاک او د نور اسلامی علمونو خودلو طرف ته بیا التفات نکیده، توجه نکیده. نو د قرآن استادانو ته بیا څه نه ملاوېدل. پخوا به د بیت المال نه د قرآن استادانو ته څه گزاره الاونس ملاوېده، د هغوی به پې گزاره کېده. وروسته بیت المال هم ختم شو که بیت المال ونه په قسم بندیان ونه چې دوی ته خیال وکړي،
نو د قرآن استادان چې هغوی ته څه ملاویږي نه، نو هغوی هم بچي لري، خېټه لري، نو د معاش د پاره که هغوی مزدورۍ له لاړ شي، تجارت له لاړ شي، یا نور څه د دنیا کاروبار ته لاړ شي، نو د مسلمانانو بچو ته به د دین د تعلیم، د قرآن مجید د تعلیم سلسله بند شي. نو دی وجه نه د فقهاو، د عالمانو د قرآن پاک په تعلیم باندې تنخواه اغشتل او ورکول د دې د جواز فتوی ورکړله چې په تعلیم د قرآن باندې اجرت اغشتل جایز دي. او حقیقت هم دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور متقدمینو چې د اجرت د منع قول کړی دی، نو د دې وجې نه چې په هغه زمانه کې عالمانو او مدرسینو ته د بیت المال نه وظایف هم ورکړی کېدل، او د عامو خلکو د طرف نه ورته احسانات به راتلل، نو مستقل قوم د طرف نه اجرت اغشتلو څه ضرورت نه محسوس کېده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اغزوی حماد نومیری، هغه چې صرف سورت فاتحه ویلا، د امام صاحب زوی سورت فاتحه د استاز نزده کړله، نو د فاتحه په ختم باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد له په هغه زمانه کې 1500 روپے ورکړې وي. زوی فاتحه ویلا، نو امام صاحب د خپل زوی استاد له 1500 روپے ورکړلې. اوس دا خبره علامہ شیخ شهاب الدین ابن حجر مکی رحمت الله علیه په خپل کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان صفحہ 133 کے لیے دا اغی لکی ولما ختم حماد ولده سورة الفاتحة اعطى المعلم 500 درهم. وی چکل دا امام صاحب زوی حماد سورة فاتحة ختم کړلا، نو د زوی استاذ اغلی ورکللی چې هغه معلم دی 500 درهم 500 درهم ولا ورکلل. وفي رواية 1000 درهم او دویم روایت کی 1000 روپے ولا ورکللی. 1000 روپے او 500 روپے هغه زمانہ کې ډېر لوی سیزو. نو بیا دا زوی استاذ وتویل چې ما خو څه دومره کار نه دی کړی چې تا ما ته دومره پیسې راکړلې. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي لا تستحقر ما علمت ولدی، حقیر مګڼه ته هغه چې تا کم تعلیم زما زوی له ورکړی دا حقیر او سپک مګڼه. والله لو كان معنا اكثر من ذلك، زما په الله قسم کما سره اوس د دینه ډیره پیسې وی بعثت الیکا، ما بتاله دا نورم در لګلې وی تعظیما للقرآن، د قرآن د تعظیم د پاره به ما تعالی نورم در کړی وی. و دې وخت کې نور نه وی، دا 500 یا 1000 روپے وی نه دا می در کړی. کم مګنه هغه تعلیم چې تا زما زوی ته خولې دی. په خدای پاک قسم کما سره د دین زیات پیسې وی نو ما بتا ته د قرآن مجید د تعظیم د خاطر در لګلې وی. الخیرات الحسان 133-134 صفحه. نو دینه معلومه شو چې د قرآن مجید په بدله کې د تبرع او احسان په تور باندې استاد تصور کول د امام صاحب په نسبت باندې هم جایز دي. په قرآن مجید باندې د اجرت اغشتلو د جواز او نه جواز دواړو په حق له احادیث شته. چې څوک کوئی ناجایز دي هغه سره هم حدیث شته، او چې څوک کوئی جایز دي نه هغه سره هم حدیث شته.
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ په سفر تلو په یو علاقه ورغی دا غی علاقه خلکو ته خدای مبخه موږ مسافر یو موږ له ډوډۍ راکې چا ډوډۍ ورنک شپه په نهار تیر کړه سحر د هغه قبیله سردار ماریا لړم چې چلو هغه په خپل کوشش وکړ دارو درملې ورکړه خو کارو نشو وې دا قافله دا مسافر چې راغلي دوی له تاسو کې اوکې کسه علاج وسري یو سړی راغی دوی ته زمون سردار دغه څه مار لړم چې چلې کسه علاج کولی شي وې علاج کولی شم خو اسنه موږ میلمانو او تاسو نم ډوډۍ غوسته بیګام ډوډۍ نه دراکړي اوس در باندې دم اچوم خو اسنه صبر راکې نو یو یو ته چې سبدر کو خراشه ته زمنګ د سردار علاج وکړه نو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ورغی او دمه په واچو سورته فاتحه په ویل قران په ویل او دمه په واچو ویا سړی دا سه جوړ شو لکه چې چاته له پرانسته شو دیرش غړې ولا ورکړلې وېدا ستا شکرانه مرګر وته په قران دی واغشته دا شکرانه له په قران غشته دا وې صبر وکړه دا پیغمبر علیه السلام نه تاسو کما که اجازه ته وکړه خو ټیک شولا او که اجازه نه بس واپس به کو که حرامي نه به اخلو چې پیغمبر علیه السلام لرالل نو ته فرمایل ان خیر ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله بهترین هغه چې تاسو په اجرت اغشتلې هغه کتاب د الله دی ډیر خري کړی چې اجرت ته اغشتلې بهترین دی او د دوی د زړه کول د پاره ته مالم پکې سوکه د په قران شریف باندې اجرت اغشتو دیرش ګډه پدم اغشتوي په قران پاک باندې د اجرت د منع د پاره عمر روایت شته چې کم خلک وای اجرت به نه اخلي هغه د پاره دلیل دی عباده ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفو تا سبق بخو په مسجد نبوی کې چې کما دنکاچه مبارکه ده او صحابه کرام په پاغه سبق وی دته به صفه وی او پاغه چې کم ناس خلکو هغه اصحاب صفه اصحاب صفه کې یو کس ته سبق خو نو یو ورځ هغه شاګرد راغی او بعد ابن صامت له یو لینده ورکړه غشی لینده نو عباده ابن صامت وی علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والكتابة ما تعلیم ورکو سخلکو تا دا صفو والونا اصحاب الصفو کی خلق لم تعلیم ورکو دا قرآن و دا کتابت ختم وتخو قرآن میں وتخو فاہدا الی رجل منهم قوسا فدغ خلق کی یو رجل یو سڑی مال یو لندراک للا فقلت لیست بمال ما ودا خص خاص مال نرے وارمی عنها فی سبیل اللہ زب پدے باندے دا اللہ پلار کی غشی علماء فسألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دے بارکی دا پیغمبر علیہ السلام نتپوسک فقال ان سرکا ان تطوق بها توقا من نار فقبلها کہ خوشحالی کی چی دا اور یو توق ستا پغاڑا کی واچو دیشنو واچوا لندن دا اور یو کڑے دے پغاڑا کی چوری پا قرآن دے اجرت واشتا انو دینا معلومی گی چی پا قرآن اجرت اغشتل جائز نہیں دا سے نور روایات امراغلی دی خدا اجرت دا منع احادیث نمرات یا خو اغا خاص صورت دی چکم وقت کے دا قرآن مجید دا تعلیم دا پارا یو خاص کس متعین وی او بل سوک موجود نوی نو پا دغا سے وقت کے پی بیا اجرت اغشتل من دی او چکل دا دے متعین استاذ نوی استاذ متعین نوی
بلکې نور خلک هم موجود وي نو بیا د ده دپاره اجرت اغشتل جایز دي او یا د منع دا منع په تقوا او احتیاط باندې محمول ده تقوا او احتیاط دار چې ماخلا او نور جوابونه معلمانو کړی دي خو حقیقت دار چې د منع په باره کې کم روایات راغلی دي هغه د سند په اعتبار باندې کمزوري دي ضعیف دي او بیا د دې تفصیل که څوک ګوري د تفسیر قرطبی صفحه نمبر 336 باندې دی وګوري واما الاحاديث فليس شيء منها على ساق ولا يصح منها شيء عند اهل العلم بالنقل یعنی د ممانعت په باره کې احادیث قوی نه دي دارنګ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا قرآن مجید پا تعلیم باندې دا اجرت اغشتلو پا ممانعت کے احادیث چکم راغلی دی دا صحیح ندی او دا آیاتنا دے آیاتنا پا تعلیم دا قرآن باندې دا اجرت منع نثابتی گی روح المعانی لکلی دی ولا دلیل فی الآیت علی ما ادعاه هذا الذاهب کما لا یخفا نو دینا معلومه شو چې د احناف و متأخرین و فقهاو چې د اجرت د اغشتلو کومه فتوا ورکړې وه د دې وجه هم دا چې د متقدمین و فقهاو په مذهب کې هم د اجرت اغشتلو گنجائش موجودو او نه اغشتل محض د احتیاط او تقوا په بنیادو لیکن رستو د زمانه د بدلیدلو سره د علماو مدرسینو امامانو مؤذنینو هم د عامو انسانانو پشان د جن ضروریات یو او د حاکمانو د عامو خلکو د طرف نه بے التفاتی و بے غوری و نو د قرآن مجید په تعلیم باندې د اجرت اغشتلو نه بغیر د دین په کارونو کې د قرآن مجید په تعلیم او تعلم کې پورا خلل او نقصان راته دی وجنه فقهاو فتوا ورکړه چې اجرت اغشتل پکار دي او دا تعلیم د قرآن مجید په حکم کې د اذان امامت د علم فقه تعلیم او نور چیزونو چې کم ضروری ګڼل شي دا پکې داخل دي د قرآن په تعلیم اجرت اغشتل جایز دي دغه شان امامت باندې تنخواه اغشتل جایز دي مؤذن چې بانګ وي مال به تنخواه راکې دام جایز دي د فقه تعلیم یا د نور د دین د کتابونو تعلیم دا د دین ضروریات دي په دې تنخواه اغشتل جایز دي دینه پس ختمونه دي نو په دې ختمونو اغشتل نو د قرآن شریف ختم د غنو مقصدونو د پاره کیږي یو کور کی بیماری نو ختم را لو کې چې دا مریض میں خدای خو کی دعا وتاو کې یو سړی نوی دکانو کی کاروبار روان کی وی دې کې ختمو کې چې دا کاروبار کې میں خدای برکت واچي ول سړی د ملازمت د پاره ختم کړي چا نوې کور جوړ کې نوې کورې واغشتو نوې گاډي واغشتو وې دې کې د برکت د پاره ختم کړي نو دا ټول ختمونه د دنیوي غرض د پاره دي اوس په داسې دنیوي غرض چې کوم ختمونه کیږي نو پاغه باندې خوراک سکاک او اجرت اغشتل جایز دي ځکه دې کې مقصد ثواب حاصلول نوي بلکې د دنیا د یو کار حاصل ول مقصد وي نو دا په حکم د دم اچولو کې دی او دم اچولو باندې اجرت اغشتل مخکې من الحديث وی چې ان احق ما اخذتم عليه اجرا کتاب الله نو دم باندې اجرت جائز دی دنیاوی مقصدونو باندې اجرت جائز د دنیاوی غرض د پاره چې کم ختم کې پاغه پیسې ورکول اجرت ورکول چې ډوډۍ ورکول قسم قسم خوراکونه ورکول ارس ورکول جائز د دین علاوه یو بل ختم دی
د ایصال ثواب د پاره چې زمون کور کې فلانه وفات شوی دی او هغه ته د ثواب رسولو د پاره ختم کو نو په دې ختم باندې اجرت ورکول څنګه دي تلاوت به وکي او ثواب به مړی ته وبخي دې ختم د پاره یو حافظ د قرآن یا قاری راولي یو خاص ځای ته راولي په یو خاص وخت کې راولي او تلاوت په وکي بیا دغه قاری ته څه خوراک سکاک پیسې جوړې جامې ورکول دا جایز دي که ناجایز نو که یو سړی داسې وي چې هغه دا ختمونه کول ذریعه معاش جوړ کړي وي چې بس دې ختمونه پسې ګرځي د مړو ختمونو له وی دا ذریعه جوړول جایز نه دي او که دې بندا دا ذریعه معاش جوړ کړي نه وي او بغیر د ذریعه معاش جوړولو نه دې داسې ختم للاړ شي قرآن شریف وی خوراک سکاک وکي پیسې واخلي نو د دې په جواز او نه جواز کې د فقهاو منځ کې اختلاف موجود دی څوک ورته جایز وي او څوک ورته ناجایز وي عالمگیری لیکي واختلفوا في الاستجار على قراءة القرآن مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز په خاص وخت کې د قرآن مجید په قراءت باندې اجرت اغشتلو کې فقهاو کې اختلاف راغلی دی څوک وی ناجایز دي او څوک وی جایز دي او چې څوک وی جایز دي وی دا خبره غوړه ده عالمگیری لیکلي دا غوړه ده ایصال ثواب په ختم باندې اجرت اغشتل وی جایز دي همدا عبارت شامیم لیکلی دی او بحر الرائق هم لیکلی دی فإن المفتى به جواز الأخذ على القراءة مفتى به قول دار چې قرآن مجید په قراءت اجرت اغشتل جایز دی شامیم لیکلی دی او بحر الرائق هم لیکلی عالمگیریم لیکلی دی نورو کتابونو لیکلی دی او بعض عالمان وی د ایصال ثواب د پارا چې کم ختم د قرآن اوشي پاغه اجرت اغشتل جائز ځکه نه دی چې د ایصال ثواب د پارا په اجرت باندې تلاوت یا بل څه وظیفه اوشي نو د لستون کې ته ثواب نه ملاويږي نو مړی ته بسو بخي مخکې ویل چې جائز دی اوس چې کم خلک وای ناجایز دي ناغوي وای د دې قاری خپل ثواب نه لري شوی دې به مړی ته سو بخي نو چې سبخلی نشي نو اجرت پس اخلي دې قادر نه لري چې چاله سور کی نو اجرت دې له ساخلي نو اجرت په جایز نه لري البته که اساس خیر خیرات دې کړی وي نو چې عام خلک یې خوري نو دا قاری د قرآن خوړی شي د اجرت په نیت نه او اس عام تصدق دی او خیرات دی نو دا خیرات د ایصال ثواب د ختم قاری اغشتی شي اوس دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ هغه کړی را ابن تیمیہ دا غلویا فتاوا د 2 جلد کې را او په هغه فتاوا کې هغه لیکلی دي چې د ایصال ثواب د ختم قاری باندې تصدق کول جایز دي دا د الفاظ دي تصدق او خیرات دا جایز دي نو اس کې یو سړی خپل مړ دی او دی ګونه باندې کړی دي عام خیرات کړی دي او یو څو طالبان راوستل هغه ته وی تاسو لږ د قرآن شریف تلاوت وکړئ زما پلار ته بلګ دوا وکړئ ثواب به تو بخي نو ټول خلک به د غروجي خوري خو دې طالب سپاره ویلې نو دې به نه خوري در لپاره حرام شوله نو دا خداغه عام خیرات ته په دې سپاره خو دې داروجي نه ورکوي ولا دې ته څوک حرام وایي څوک هم نه
ابن تیمیہ خو دې ته حلال ویلی دي، نو دې ته خو څوک حرام نشي ویلی. او دلته دا خیال وکړه چې د فقهاو دا اختلاف د اجرت په باره کې دی، یعنی چې د مخکې نه ورسره جوړه وشي چې دومره پیسې به در کوم او سپاره به وي یا نیمه سپاره به وي یا رکو به وي. نو داسې چا کړي دي چې قاري ته وایي چې ته به راشې ته به ختم کړې نو سپاره به وي زه به 10 روپۍ یا 20 روپۍ در کوم. جوړه چا کړې ده؟ قاري جوړه کړې ده که د مړي وارثانو جوړه کړې؟ چا هم نه ده کړې. نو دا خو اجرت نشو. او که څوک وایي چې دا المعروف کل مشروط دی، نو په دې کلي کې په علاقه کې دا رواج شته چې په 100 روپۍ سپاره به وي. ورته چې پیښور ته ځې نو کرۍ درنه څونه اخلي په ګاډي کې؟ 15 روپۍ. نو دلته په تحصیل کې څوک جوړه نه کوي چې ګاډي والا ته چې ته ما پیښور ته بوځې 100 پیسې به رانهلې وایي دونه دی وایي دونه، نه سړی ګاډي ته وخېږي. نو بیا څه وخت پس کلنډر وی پیسې راواله، هر سړی 15 روپۍ ورکی. نو دا المعروف کل مشروط خلکو ته معلومه ده چې 15 روپۍ کرای ده. نو دا داسې دی لکه تحصیل چوک کې چې ګاډی راغی او تا ورسره مخکې خبر وکړي چې ګورې 15 به در کومه، زیاتي به نه غواړئ، یا هغه جوړه دا کړي چې ګورې کمې به نه راکړي، نه بس دا معلومه ده. دا المعروف کل مشروط. نو د دې ختمونو د پاره المعروف کل مشروط داسې شته چې سپاره په دونه پیسو ده یا ټول قرآن په دونه پیسو، چې دا خبرې نشته. نو دې ته المعروف کل مشروط اجرت نه وایي. نو دا سری چې دا خلک یې ورکوي د قاري له حافظ له چې څوک ورکوي دا سری چې اجرت نه دی. وی دې ته اکرام معروف وایي. دا خلک د دې قاري اکرام کوي، عزت یې کوي چې دې زمونږ ځای ته راغلی دی او موږ ته قرآن ووایي. نو دې ته اکرام معروف وایي. تبرع او احسان معروف ورته وایي، اجرت معروف ورته نه وایي. نو احسان ورکول اکرام ورکول دې ته څوک هم ناجیز نه وایي. دقه شانتې په تراو کې ختم د حافظانو له خلک څه ورکوي دا څنګه دي؟ نو په تراو کې چې ختم کوي او په هغې اجرت ورکوي دا امامتي ده د یو څو شپو، او دا په امامت باندې اجرت دی. او بیا هم دا ووره چې چا ګورې په دین جوړه نه ده کړې، دا بیا اکرام معروفه دی. که فرض که یو حافظ جوړه وکړه چې زه درته قرآن خلاصوم او ماله به 2 روپۍ راکې او قوم مې بس دا ټیک ده، دا اجرت دی. خو دا اجرت په امامتی دی. لکه یو ځای ته امام راشي وي ستاسو امامتي کوم خو تنخوا به څونه راکې، خلک ورسره جوړو کې دونه به درکو، بس دې راځه شي بیا امامتي کې. په دغې امامتۍ تنخوا اخیستل دې کې د چا اختلاف نشته. دا په تراو کې چې په 10 شپې کې به درته ختم کومه دم یو مخصوص او مسنون امامت دی، په دې اغشتل ام جایز دی. وګوره دا اجرت نه دی. زمونږ په علاقو کې دا مخکې څوک جوړې نه کوي، اجرت نه دی، اکرام معروفه دی. اوس په دې باندې دا اجرت اغشتل مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه یو لوی محدث دی، دا دغه فتوا ده. او دا دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک لوی شیخ الحدیث او لوی مفتی مولانا مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتهم العالیه دا وی ام دقه فتوا ده چې تراو کې ختم کیږي حافظ لور کول جایز دي. اوس کته وی چې اجرت ورکو بیا اجرت وای، نو د دې قوم نه تاسو که چې تاسو د حافظ صاحب لدا مزدوری ورکوي، چې کم سړی پیسې ورکوي ناغه نه تاسو که دا مزدوری ده، یو بند ته ونه وی چې دا د پی جی صاحب مزدوری ده. دی وی خیرات کوما، د حافظ صاحب له قدر کوم، جوړه جامې ورکوم، سپلې ورکوم، پیسې ورکوم، شیرینی ورکوم، دا د خاطر کوم. نظامنګ د دین کتابونه لیکي والعبرة لنیت الدافع، دا څوک چې ورکوي نو دا د دنیت له اعتبار دی. اوس کته چې پی جی صاحب په دې نیت راغلی دا غنیت له اعتبار نشته دی.
نو دا اجرت اکرام او احسان دی. او دا بعض بندیان دا احسان او دا اجرت په منځ کې فرق نه کوي او دا احسان او دا اجرت په منځ کې فرق احادیثو کې راغلی دی. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ما اخلی تاسو پایاتونو زما باندې ثمنا قلیلا، قیمت لگ. نو ډیر غشتل په جایز دی؟ نه، دا ټوله دنیا متاع قلیل، ډیر لگ شیره. نو کدا ټوله دنیا په درکې نو دا قلیل د ما اخلا، اخرت واخلا په دې آیاتونو باندې. و ایای فتقون، او خاص زمانه او یریږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم